دلته موږ په اول سر کې چې رالو یو نقشه مو جوړه کړله د دې کمپ بیا د هغه نه وروسته موږ صحي خدمات دلته وړاندې کړل تقریبا هغه وخت ازدحام ډېر و 40 کلینیکونه موږ دلته جوړ کړله د هغه نه وروسته موږ په نقطو باندې دا کلینیکونه وویشل تر څو خلکو ته صحي خدمات کډوال چې د پاکستان هیواد څخه راځي ښه اساسي او صحي خدمات ورته وړاندې شي